بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، نن درته فیسبوک کې یو طریقه ښیم چې څنګه کولی شو کله چې فیسبوک خلاص کړو ویډیو خپل اتوماتیک چلانیږي، نو دا به څنګه بندوو. نو دا طریقه درته نن ښیم. تاسو به راشئ فیسبوک اپلیکیشن به اوپن کړئ او بیا به چې دی په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دلته به راشئ د پروفایل باندې به کلیک کړئ. پروفایل باندې مو چې کلیک وکړو بیا به سیټینګ ته راشئ. سیټینګ به اوپن کړئ. سیټینګ نه وروسته به لاندې راشئ. تاسې به پیدا کړئ په دې سیټینګ کې میډیا باندې به کلیک وکړئ. او کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته ګورئ آټو پلی دی. دا آټو پلی به پیدا کړئ او په دې کې به تاسې کلیک وکړئ نیور آټو پلی ویډیوز. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دا مو انتخاب کړ نو چینجز have been saved. نو دا چینجز چې کوم تاسې نیور آټو پلی ویډیوز انتخاب کړ دا سیف شو. نو دې نه وروسته به تاسې په فیسبوک کې ویډیو خپله اتومات چې دی نه پلی کېږي. ګوره دا ویډیو دا اوس اتومات خپله نه پلی کېږي. کله چې هلته آټو پلی آپشن آن وي نو خپله به اتومات شکل سره پلی کېږي. نو ویډیو وګورئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل AF Smart Technology سبسکرایب کړئ.